یاره د دې نه خو پیدل خومه هسې مې ترې را روان که چل نه راځي اوس ارمان بیل شیرې پړ باندې مرمان دې مومو چې دا چل به زه د دې موټر سایکل کله زده کوم خو زه مړی زده به یې کړمه لکه قیصریا د موټر سایکل څه څنګه پیدل روانې کېنه پې د خدای تعالی اکرم او کېنه روان شه که نه دا مړه بس څه کوې نو ملګرو ته مې ډیلا کېشتې وې وایي موټر سایکل لا سرې دی وایي تاسو به زما ویلینګ صحیح کوې که نه خو د موټر سایکل چل نه راځي نو د رور نه مې را روان کړی دی خو خوند مزې ونه کړه چل خو مړه آسان دی یار د الله بنده د دې خو آسان چل دی هغه ځای نه ځان په خولو لون خوش کو چل خو آسان چل دی دا روره سوچ تی آن کو او کیک ووهه سټارټ یې کیک والی شمه او دا ګیر به ورکې روره او دا کلچ پونیسي په مزه به کلچ پرېږدي او اکسلیټر به ورکې آسان کار دی دا خو مړه ماته یو کس ډېر زیات سخت کړی و که نه ښه دا کیک مې وو خدای ډېر خوشحاله که اوس ده ونیسمه دا ونیسه په مزه به پرېږدي اکسلیټر به ورکې دا پرېږدمه او دا په مزه پرېږده یا دا ته پکې خیال واچې دا څه په لانجه اوښتې ما یا الله ته راباندې خپل رقم وکړې دا به اوس درومه څنګه دا دې څه په غم واړو د مسړې د دې نه خو پیدل خومه وای یا ویاړمه سلام علیکم و د خدای ظالمه سلام خو لکه نه دیش نیکېري اره ما مو ودروه که راځم نیکو کې راځم ما لږ ودروې دا به اوس درومه څنګه ناسو خلکو څه مزې مو کړې راشه مې ودروې یا لکانو موټر سایکل لږ ونیسئ ملګرو سار ورته راختلې مو دا د ماښام شو پاک پروردګاره دا پېټرول پکې ختم کې یعنې ټوله شپه مې په لاره ده دا خیر خدایه خیر دا څه په غم اوښتې ما وایي یا الله پنځو مچو مو خوړمه او هغې هم راباندې اثر ونه کړ اوس په دا موټر سایکلو درومه څنګه دا د څه په لانجه اړولې ما وایي اسان چل دی چل خو اسان دی خو دا اوس درولم غواړي که دا به اوس درومه څنګه غضب اوښتې ما په لانجو اوښتې ما وای قیصریا روره السلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه هله ما ودروه ده دا ولې موږ خو درته چل ښولی و که نه نو چل خو تا ماته د روانېدو ښولی دی د ودرېدو چل خو تا ماته نه دی ښولی انا ولکه ما ودروې موسم لږه ګزاره وکړه او ماشي اوس هم نوره کېږي او وختي مې هغه هلک د ماشو هغه شیمپو پسې لېږلی دی او دا اوسه پورې رانغی چې څه وجه ده یاره اشنا اوس به راشي دوکان لږ لرې دی یاره دومره لرې خو نه دی خو دا ځای دی خو پته نه لګي دونه وخت یې واړو او ګوره په دې کلي کې ټولې حجرې ختمې شوې دقه یوه زمونږ حجره پاتې ده حجرې لاړې ختمې شوې څه ښه وختونه وو خو زه الحمدلله اوس هم ښه وخت دی زمونږ د حجره پکې شته دی نو د مړي ژوندي هم کار کوي او مونږ هم پکې پراته وو بلکل ملګري چې د حجره نه وه موږ به څه کول موږ هم پکې بېغمه ودې ښه مزېدار او د رشید خان دې ځای ته رانمه نو داسې کار دی چې هلته به شپه مو کړمه او دا د ماښام روټۍ به هم ترې وخورو او د سهار چای به هم ترې وڅښو او هسې مړه غریبي ده دا 2 وخته روټۍ به په هغوی ور واړو ښه بېغمه او بیا به درځمه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیره دی انځر ګولې حجرې ته راښکاره کېږي نو دا خو پرېږده د رشید د مېلمه خو بیا راغی په موبایل یې دلته بار خبرې کولې دا څه وی د هغه نه خو مونږ هغه بل ځل هم سترګه نه وه پټه کړې دونه خرار یې کو لکه میخه چې علاله کې دا دې څو وی یاره خرار خو کوي خو دا خو مېلمه دی نو شړلی هم نه شي که نه نه شړو یې خو نه مېلمه دی د رشید دی حجره وه هغه هم روریان پروریان وران شو نو هغې کې هم دیوالو وو دا غم هم اوس مونږ لرې که نه او دې حجره کې خو دا هلکان پراته خوبونه پکې کوي مونږ پکې پخپله هم پراته یو یاره نیکه ابه زرم ته ما سترګه نه وه پټه کړې ډېر زیات خرار یې کوي یار ښه اوس په اوسه څه کوو الې چل لازي غم مه کوه اوس به ورسره داسې لوبه کومه که نه چې دی به یې یاد ساتي ورته به یم د حجره کې پیریان دي د هغه چې پکې بل ځل شپه کړې وه هغه ورسره مونږ وو دا ځل ورسره داسې لوبه کومه که نه چې مړه ته به اوس تماشه صحیح کې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چلې یاس خان اخي مېلمه په خیر مېلمه په خیر څنګه وروره اخي جوړې خیر دی السلام علیکم څنګه چل خي خیر دی بالکل خوشاله خوشاله بالکل امن دي
نو هغه داسې کار وشو چې ما ته ټوله شپه کټ خوځو نو په هغې خو نو ما خو چې مړه د دې خپې نه څنګه راخ کړم بس پې شوم اوی ما یې دا خو پیریان دي دغه چا دي که نه دا زه دلته ولې شپې نه پاتې کېږم ولې وروره دلته څه شته څه او که نه دا وروره په دې حجره کې لږ پیریان دي نو قلارې د شپې م خوب ته نه پرېږدي بېګا خو یې بل کار وکړه که نه دا یو پي ایس یې دې کټ ته راغوردار کړ یو درز یې نارې کړ بس بیا مې داسې وي ما انډیواله دا خو ډېره زیاته خطره ده څادر مې په اوږه کړ ولاړم کور ته ما یې ورکې که دلته ما یې سملمه نه او ملګري دا لا څه کې د شپې 2 بجې وي او یو یخ باټي وبېره ما یې واړولې یار دی خو تاسو اوس هم ډېره غټه ګزاره کړې ده هغه جاپوري باندې پټرول واړولو چې څنګه یې تیرې ورشته هغه ته یې ودانګل دومره خطرناک دي نو زما خو جابل ځل شپه وه نو ما ته خو سم نه مخصوصېدل نو هغه خو تا ته ځکه څه نه وې چې په مونږ باندې کټونه اړول 2 ځل خو یې په ما را پکې راوغورځو او ته خو بېغم اړوږ ده وې ته مېلمه وې تا خو تا ته خو مونږ حال نه وې مونږ ویاسې هم نه یارېږې نیکه دې کوټه کې اوسه کې بارم ډېر درز دروزو او دا ما ته پته ده ولې زه پې پوهېږم نه څه خو دا خبرې پرېږده رښتیا ما تا ته دا ویلې پرون چې دلته ګوان کې مړې شوو نو تاسو دلته لامبولې وو نو مسلمانه دا تخته خو په وخت بیا جومات ته وړی که نو دا تخته دې هم دلته پرېښې وه نو بیا ما وروسته په خپله یې وړله او هغه لوټه او صابون دلته پروت و هغه مې موس کېښوده نو داسې کار مه کوئ که نه چې مړې دلته ولامبې ګوره هغه 2-3 مړي مخکې دلته لامبېدلي وو هغه تاسو هغه تخته وړې وه نو دا هم ښه کار کړی و خو داسې مه کوئ ګورئ نه ولې تاسو دلته مړی م لمبوئ او که نه مړه نن سبا داسې وخت خو نه دی راغلی د خلکو ټول ټال 2 مرلې کوري او هغې کې مروریان بې اتفاقه شي دیوالونه پکې ووي د ښځو د لاسه نو یوه مرله کې خو بیا ته مړې نه شي لامبولی نو دلته وله د حجره کې مونږ ولامبو کیسرې ملګري بس زم نه لاړم زما هم ټایم برابر دی ښه کښېنه کښېنه ولې څه کېده نه خدای دې خوشحاله کړه بس لاړم سلام علیکم هلکه بس دم لاړم مالم خوب راځي یار کښېنه ونه خو لا وختي دی نه بس لاړم 9 بجې دي یار هلکه وختي دی ګورې هلکه یې سهار شوی به وي دا خو لا وختي دی که نه یار ټول لاړل ملګري دوی دلته نه سمدي نه دا به مخکې دلته سملاستلو هلکانو خو بس دا کوټه لږه درنه ده که نه د پیریان دي پکې د دې د وجې نه پکې نه سملي خو زه ته سمله او غرماشو شیمپو دله راولېږمه ولې ته څه کې ته هم ځې او که نه زما خو کور یوازې دی هلته واړه ماړه یوازې نو زه خو دلته شپه نه کوم زه خو کور شپه کوم والله زما امرجنسي ده ما ته د کور نه ټېلیفون شو زم کور ته کښېنه مېلمه مړه څه کې ما دله ډوډۍ ویلې هغه ډوډۍ خو خوره که نه خوړلې به مې وې خو ډېره غټه امرجنسي مې ده زه کور ته ځم ها خانجي هر کوي جی تابعدار درلم جی دا یو منټ کې درلم ښه درلم جی درلم ته ما دې له راغوښتې چې زما مجاهد خان ورور نه دی زما نوکرانې سره د کډې بوتلې دي چې لږ ورشي او لږ دباو پې واچوې یاره خانجي خو ستا سکر ور دی تی په خپله هم پیولی شي همې سره دڼیاکې نه دڼیاکې بیا نه لږ دباو پې واچوه او لږ یې وټکوه چې بیا داسې کار نه کوي نو څه وکړم خانجي خپې لاسونه پکې مات کړمه که نه لږه ګزاره وسه وکړم وال ورکه چې هغه ارنګی ویې ټکوه او د والو نه بعد چې نوکران را روان کړم نغزان څخه پرېږدم ورته ته چې مجاهد خان وټکې نوکران به یې په خپله راځي خان ته خو ډېر ښه سړی چې موږ ځان څه کټ کې کښېنې خو منصف خان نه دی موږ ځان څه کټ کې هم نه پرېږدي منصف خان خو زما ورور دی او تاسو هم زما نوکران یئ د بچو په رنګ مې یئ او زه جرګې له ورځم او تاسو کښېنئ ښه صحیح دی جی یالکې او جی مجاهد خان کم یو دی مجاهد خان دغه کټ کې ناستی دی وی هلکه دا ولې منصف خان څه لانجې کې دا به دې انجام وي دا ولې هلکه وی لاس دا مات کړه وی دا ولې هلکه دا ولې الو یا وروره ستا دا وسو چې هغه بدماش رالیږو او زما نوکر دی پېوالی دی یاره خانجي که خپلي که نه خو لاس یو پړق کړو نو لکه چې لاس مې پې مات کړی دی دا دې څه کړي دي تا خو زما ورور ترېښی دی او نوکر دې والی دی داسې وی خان
نو ما هم بس تا ورور خو پېژندنه نو چا راته ووې دغه دی نو ومې و خو زما بس پرېشر خو مې پیدا لړه که که نه نو وا